د پاکستان له جوړېدو یوازې 2 میاشتې وروسته 100,000 قبایلو پښتنو په کشمیر باندې یوه سخته حمله وکړه او په نتیجه کې ټول کشمیر په خپل کنټرول کې واخیست. د کشمیر مشر مهاراجا هری سنګ تر دې وخته پورې نه د هندوستان او نه د پاکستان سره د یو ځای کېدو فیصله کړې وه، خو د پښتنو له دې حملې وروسته یې له هند نه د کومک غوښتنه وکړه. هند سمدستي د کشمیر مرکز سرینګر ته خپل پوځیان ورولېږل او دلته یوه سخته جګړه رامنځته شوه. او همدا د پاکستان او هندوستان ترمنځ د لانجې د شروع کېدو یو پیل و. له همدې وخت نه تر اوسه پورې د هندوستان او پاکستان ترمنځ څو ځلې جګړې رامنځته شوې دي او تقریبا د ټولو جګړو سر کشمیر ته رسیږي. او په دې کې تر ټولو جالبه بیا دا ده چې د کشمیر په اړه د پاکستان او هندوستان کیسې او روایتونه له یو بل نه بیخي بدل دي. یو هیواد خپلو خلکو ته د کشمیر په اړه یو رقم سناریو بیانوي او بل هیواد بیا بل رقم. که تاسو د هند له اوسیدونکي نه د کشمیر په اړه پوښتنه وکئ او بیا د پاکستان له اوسیدونکي نه هم د کشمیر په اړه پوښتنه وکئ، د دواړو په نظریاتو کې به درته د ځمکې او اسمان هومره فرق ښکاره شي او د همدې نظریاتو په بنیاد دواړه هیوادونه کشمیر خپله خاوره ګڼي او مقابل جانب ته د دښمن خطاب هم کوي. د هندوستان شعار دا دی چې کشمیر همارا ہے، خو د پاکستان شعار بیا دا دی چې کشمیر بنیگا پاکستان. خو پوهیږئ د کشمیر په سر د پاکستان او هندوستان په دې لانجه کې د کشمیری خلکو نظریات هیڅوک نه راخلي چې هغوی بالاخره څه نظر لري. له دې ټولو ورهاخوا د دواړو ملکونو ترمنځ په روابطو کې مطبوعاتي او تبلیغاتي جګړې هم ډیر مهم رول لوبولی دی. پاکستانی مطبوعات خپله دعوا کوي او هندوستانی مطبوعات بیا خپله ادعا برحقه ګڼي. خو راځئ نن موږ همدا لانجه او مسله په بېطرفه ډول رباندې راوسپړو چې اصلا د دې مسلې تر شا څه مسایل پټ دي او په دې باندې پوهېدل ځکه مهم دي چې دې لانجې د افغانستان په ګډون په ډیرو نورو آسیایي ملکونو باندې هم تاثیرات پرېښي دي. पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 तैयारे गए और 10 मई की रात पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर ब्रह्मोस से हमला किया गया था. भारत ने सफेद झंडा लहरा दिया, शिकस्त तस्लीम कर ली. Pakistanis, listen to this. Stop watching the nonsense on Geo News. These channels are lying to you. भारतीय मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है वो भी अमेरिकी सदर ट्रंप के सीज फायर के ऐलान कि शाहबाज शरीफ गीदड़ है. له 1940 کال نه مخکې هندوستان په بشپړ ډول د برطانیا تر تسلط لاندې و، خو د دویمې نړیوالې جګړې په رامنځته کېدو سره برطانیا له سخت اقتصادي ضربې سره مخ شوه او څنګه چې دویمه نړیواله جګړه ختمه شوه، برطانیې پلان ونیو چې نور باید په دې ساحه کې خپله واکمني خوشي کړي او اعلان یې وکړ چې په 1940 کال کې به هندوستان پرېږدي. له همدې سره د هندوستان د خپلواکۍ سربیره د پاکستان په نوم هیواد هم رامنځته شو. پریکړه وشوه چې 560 ایالتونو ته به دا موقع ورکړل شي چې په خپله خوښه له یو ملک سره یو ځای شي. په دوی کې یو ایالت د جمو او کشمیر په نوم هم و چې اکثره اوسیدونکي مسلمانان وو. د دې ایالت په جمو برخه کې اکثره هندوان اوسېدل او په کشمیر برخه کې مسلمانان پراته وو. خو دا ایالت د یو هندو بادشاه مهاراجا هری سنګ لخوا اداره کېده. نو کله چې د 1940 کال په اګست کې د دوو ملکونو پارټیشن وشو، پاکستان فکر کاوه چې کشمیریان به د اسلامي نظریې په اساس پاکستان سره یو ځای شي، خو د کشمیر مشر مهاراجا هری سنګ تصمیم ونیو چې بېطرفه پاتې کیږي او نه غواړي چې له کوم ملک سره یو ځای شي، یعنی کشمیر به نه د پاکستان او نه د هندوستان برخه ګرځي. له همدې سره پاکستانی پوځیانو د قبایلو پښتانه مشران راټول کړل او غوښتنه یې ترې وکړه چې په جمو او کشمیر ایالت کې مسلمانان له هندوانو نه وژغوري. په دغو پښتنو کې افریدیان، اورکزي، محسود او وزیر مشران شامل وو. د پاکستان له جوړېدو تقریبا 2.5 میاشتې وروسته، یعنی د 1940 کال په اکتوبر میاشت کې پاکستانی پوځي مشرانو دا پښتانه کشمیر ته واستول او دې پښتنو هلته یوه خونړۍ حمله وکړه.
دا یو عادي حمله نه وه بلکې د څېړنو له مخې دغو جنګیالیو په کشمیر کې د خلکو کورونه وسوځول، دوکانونه او نور تاسیسات یې لوټ کړل. مهاراجا هری سنګ چې دا حال ولید د کشمیر جمو برخې ته وتښتېد چیرته چې هندوان ډېر وو. هغه سمدستي له هندوستان نه د کومک غوښتنه هم وکړه، خو هندوستان د کومک په بدل کې هری سنګ ته یو شرط کېښوده او هغه دا و چې مهاراجا هری سنګ به هندوستان سره د جمو او کشمیر د یو ځای کېدو معاهده امضا کوي او بیا به ورسره هند پوځي کومک کوي. هری سنګ ورسره دا شرط ومانه او معاهده یې ورسره امضا کړه. په همدې سره هندوستان په اول ځل د 1940 کال د اکتوبر په 28 خپل پوځیان سرینګر ته واستول او یوه بله سخته جګړه رامنځته شوه. په اول سر کې په دې جګړه کې یوازې پښتانه له هندي پوځ سره جنګېدل، خو وروسته پاکستان خپل پوځیان هم ورته راواستول او د دواړو ملکونو د پوځیانو ترمنځ مخامخ جګړه ونښتله. د جګړې په جریان کې د جمو او کشمیر 55% ساحه هندوستان ونیوله او 45% ځمکه پاکستان ته پاتې شوه او بالاخره له یو کال جګړې وروسته د 1949 کال د جنورۍ په اول تاریخ ملګرو ملتونو د هندوستان او پاکستان ترمنځ په جګړه کې مداخله وکړه او د دواړو ملکونو ترمنځ اوربند وشو. په همدې وخت کې د دواړو ملکونو ترمنځ د لاین آف کنټرول ساحه هم معلومه شوه. اصلا لاین آف کنټرول په کشمیر کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ سرحدي نقطه یادېږي، خو په نړیواله سطحه د بارډر په توګه دا نه ده نومول شوې. اوس پوښتنه دا ده چې که سرحدي نقطه معلومه شوه نو له دې وروسته جګړې ولې رامنځته شوې؟ په اصل کې د جمو او کشمیر مشر مهاراجا هری سنګ چې کله هندوستان سره یو ځای شو او د انسټرومنټ اف اکسیشن په نوم معاهده یې له هند سره امضا کړه نو پاکستان د مهاراجا هری سنګ دا فیصله ونه منله. هغه وخت د انسټرومنټ اف اکسیشن معاهده چې به هر ایالت په دې دواړو ملکونو کې له یو سره امضا کړه، هغه ایالت به د برطانیا او نړیوالو قوانینو په اساس د هغه ملک برخه وګرځېدله. نو په همدې اساس هندوستان دعوه کوي چې هری سنګ له دوی سره د کشمیر معاهده امضا کړې ده او کشمیر په اصل کې د هندوستان دی، خو پاکستان بیا دعوه لري چې نه، دا د هندوستان پوځ په زور باندې نیولې ده او دوی هلته غیر قانوني قبضه کړې ده. د همدې دعوو په اساس دواړه ملکونه کشمیر د خپل هیواد برخه ګڼي او په سر یې له یو بل سره جګړې کوي. خو دلته یو مهمه برخه پاتې ده او هغه د کشمیر خپل اوسیدونکي دي، یعنی د کشمیر خپل خلک څه غواړي. اصلا په کشمیر کې د دریو نظریاتو خلک موجود دي. اولنی ډله خلک د هندوستان ملاتړي دي او غواړي چې له هند سره یو ځای شي او په دې کې زیاتره یې په جمو کې میشت دي. دوی له هندوستان سره د یو ځای کېدو یو دلیل دا یادوي چې په هندوستان کې ماډرن تعلیمي نظام دی، اقتصاد یې ښه دی او ښې ادارې هم لري. دویم دلیل یې دا دی چې په هند کې سیکولره ډیموکراسي ده. دوی ویره لري که کشمیر له پاکستان سره یو ځای شي نو ځینې سخت دریځه مسلمانان به دوی له منځه ویسي. همدارنګه په تاریخي لحاظ د دوی باور هم په هندوستان باندې ډیر دی. دویمه ډله یې د پاکستان ملاتړي خلک دي او غواړي چې پاکستان سره یو ځای شي. په دوی کې زیاتره مسلمانان دي او اکثر هغه خلک دي چې وسله یې راپورته کړې ده، یعنی هغه خلک دي چې کشمیر کې جګړه مخته وړي. دا خلک اصلا د اسلامي نظریې په اساس پاکستان خوښوي. دوی فکر کوي چې پاکستان سره ایډیالوژیکي او تاریخي اړیکې لري. په دوی کې ځینې داسې کشمیریان هم دي چې د هندوستان له پوځیانو په تنګ شوي او غواړي پاکستان سره یو ځای شي او اکثره یې هغه کشمیریان دي چې د پاکستان له مطبوعاتو متاثره شوي دي او د مذهبي نیشنلزم په اساس پاکستان سره یو ځای کېدل غواړي. او دریم ډله کشمیریان ډیر مهم دي. دا کشمیریان نه غواړي چې پاکستان سره یو ځای شي او نه له هندوستان سره، یوازې دا ارمان لري چې کشمیر خپلواک هیواد جوړ شي. د دغو کشمیریانو تعداد له ټولو زیات دی چې غواړي آزاد کشمیر ولري. دا خلک د کشمیر په اړه د دواړو ملکونو ادعاوې ردوي او د خپلواکۍ د ارمان لپاره ډېرې سختې هم ګاللې دي. دوی له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. هره وعده چې ورسره شوې ده ماته شوې ده. په دوی کې ډېرې تعلیم یافته ځوانان دي او تر ټولو مهمه دا ده چې د دې نظریې خلکو ته په هیڅ میډیا او مطبوعاتو کې وخت نه ورکول کیږي چې خپل اواز پورته کړي. نه هندوستان خبر اوري او نه پاکستان، په داسې حال کې چې اصلي خلک امدوی دي. نو هندوستان په کشمیر کې خپل طرفداران خلک حمایه کوي او سهولتونه ورته برابروي او پاکستان بیا خپل طرفدارانو باندې پام کوي او هندوستان ورته د دښمن په توګه ورپیژني.
خو د هندوستان او پاکستان په دښمنۍ او جګړو کې یو شی ډیر زیات کارول شوی او کارول کیږي او هغه د دواړو ملکونو لخوا د پروپاګاندا خورول دي. دا د دوی لپاره ځکه مهم دی چې هر ملک د همدې پروپاګاندا په اساس د کشمیر په سر خپل دعوا دنیا ته قوي ښکاره کړي. دوی که په هر مسله کې له یو بل سره نخلي نو دواړه ملکونه کوشش کوي چې دنیا ته خپل ادعا برحق وخی او د مقابل جانب ادعا دروغجنه ثابته کړي او د دې لپاره دوی میډیا یا مطبوعات کاروي. د کشمیر په اړه د مطبوعاتو ټول نشرات د دواړو ملکونو د استخباراتي ادارو لخوا کنټرولېږي ترڅو د کشمیر په اړه ادعا کمزور ښکاره نشي او د خلکو په ذهنونو کې د خپل دښمن ملک په اړه له کلونو راهیسې جوړ شوی نریټیو یا تصویر همداسې په خپل حال پاتې شي. مثلا هندوستان همیشه په مطبوعاتو کې کشمیر خپل داخلي مسله یاده کړې ده. دا یې خپله خاوره ګڼلې ده او پاکستان سره پې خبرې د خپلې خاورې د حیثیت توهین ګڼي. د دوی مطبوعاتو همیشه کشمیر کې جګړه د ترهګرۍ او د بیلتون خوښو په ضد جګړه ګڼلې ده. دوی دې ته نیشنلزم نوم ورکوي. د هند مطبوعات اکثره وخت یوازې د هغو کشمیریانو خبرې راخلي چې د هند طرفداران دي او د هغو کشمیریانو غږ نه راخلي چې غواړي کشمیر یو خپلواک هیواد واوسي. هندي مطبوعات په دې برخه کې ژورنالیستیک اصولو ته ځان هیڅ پابند نه ښیي او یوازې فوکس په دې کوي چې کشمیر د دوی خاوره ده، پاکستان یو کمزوری د ترهګرۍ پالونکی او د دوی دښمن هیواد دی. همدارنګه د پاکستان میډیا بیا همیشه کوشش کوي چې هندوستان یو ظالم هیواد وښیي چې کشمیر یې قبضه کړی دی او په معصومو کشمیري مسلمانانو باندې ظلمونه کوي. د پاکستان مطبوعات د لاین آف کنټرول نه اخوا کشمیر ته مقبوضه کشمیر وایي، یعنی هند په زور قبضه کړی دی. دوی د خپل ادعا د ثبوت لپاره هر وخت په کشمیر کې د هندي پوځیانو د ظلمونو خبرونه خپروي او اکثره وخت په هندي پوځ باندې دا تورونه لګوي چې په کشمیر کې بشري سرغړونې کوي، ملکی خلک وژني، جنسي تیری کوي او بېګناه خلک زنداني کوي. پاکستانی مطبوعات په کشمیر کې جنګیدونکو وسلوالو ډلو ته کله د مجاهدینو او کله د ازادۍ غوښتونکو جنګیالیو یا فریډم فایټرز خطاب کوي، خو په اصل کې دا جنګیالي ګروپونه د پاکستان پوځي ادارو لخوا رامنځته شوي دي. وسلې او روزنې ورکوي، پټنځایونه یې ورته جوړ کړي دي او په هند باندې د فشار د آلې په توګه استعمالوي. په دوی کې مهمې ډلې لشکر طیبه، جیش محمد، حزب المجاهدین او البدر په نوم یادیږي او په دې باندې د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف اقرار هم کړی دی چې دوی بېلابېلې وسلوالې ډلې روزلي چې په کشمیر کې وجنګیږي. نو دواړه ملکونه د یو بل په خلاف په میډیا کې داسې څه خپروي چې خلکو ته پې خپلې ادعاوې قوي ښکاره کړي او خلک فکر وکړي چې یوازې همدا حقیقت دی او بس. اصلا د دوی مطبوعات په دې برخه کې یوازې د خپلو دولتي ادارو د معلوماتو په اساس خبرونه جوړوي، یعنی سرچینې یوازې خپلې دولتي ادارې او د مقابل جانب نظریات پکې نه خپروي. حتی د دواړو ملکونو ترمنځ د جګړو په وخت کې مطبوعات د وژل شوو او زخمی شوو خلکو په اړه صحیح معلومات هم نه ورکوي او یوازې هغه مسایلو باندې فوکس کوي چې پکې ښودل کیږي د دوی ملک کامیاب دی. په همدې خاطر څومره جګړې چې د دواړو ملکونو ترمنځ شوي په اکثرو کې دواړو ملکونو ځانونه ګټونکي اعلان کړي دي. که چېرته تاسو په دې وروستۍ جګړه کې د هند او پاکستان مطبوعات تعقیب کړي، د جګړې وروسته دواړو ملکونو د بریا جشنونه ولمانځل او دا ځکه چې مطبوعاتو خپل خلکو ته یوازې هغه معلومات ورسول چې په اساس یې خپل ملک ګټونکی او مقابل ملک بایلونکی ښکاره شي. او دا مسله یوازې تر میډیا پورې محدوده نه ده پاتې، بلکې دواړو ملکونو د مکتبونو په کتابونو، تاریخي مقالو او تحقیقاتو کې خلکو ته یوازې هغه څه په یو طرفه ډول ښودلي دي چې د خپل ملک دعوا برحقه پې ثابته کړي او په دې برخه کې ډیر څه له خلکو نه پټ ساتل کیږي. دوی دا کوشش هم کوي چې خپل نظامی قوا یا پوځیان له یو بل نه قوي معرفي کړي او د هغوی د روحیې د لوړولو لپاره په بېلابېلو طریقو د خپلو خلکو په زړونو کې ورته مینه او محبت هم پیدا کړي. هندوستان په همدې خاطر هر کال بېلابېل نظامی فلمونه جوړوي چې ځان پکې په حق او پاکستان پکې ملامت معرفي کوي. پاکستان بیا د خپلو پوځیانو لپاره په لوړو مصارفو باندې سندرې جوړوي او له دې لارې پوځیان د خپل وطن هیروګان معرفي کوي
او همدا وجه ده چې اوس تاسو د پاکستان په هره مدرسه مکتب یا پانتون کې له یو ځوان نه د کشمیر یا هندوستان په اړه پوښتنه وکړي نو هغه به یوازې په کشمیري مسلمانانو باندې د هندي پوځیانو د ظلم او استبداد کیسې درته وکړي خو د هند او پاکستان په دې لانجو کې هغه کشمیریان چې د خپلواک کشمیر غوښتنه کوي بیخي بدل نظریات لري دوی د کشمیر په اړه د هندوستان او پاکستان دواړو ادعاوې غلطې ګڼي او جالبه دا ده چې د کشمیر په سر باندې د هندوستان او پاکستان له جګړو سره 100% مخالفت هم لري په خاص ډول د هغو جګړو چې په کې کشمیریانو ته ضرر رسیږي او تقریبا د دواړو ملکونو ترمنځ په هره جګړه کې د کشمیر اوسیدونکي سخت زیانمن شوي او مرګ ژوبله ورته اوښتې ده دوی په نړیواله ټولنه هر وخت غږ کړی دی چې کشمیریان خپل شناخت لري او ضرورت نشته چې د کشمیر په سر دی کوم هیواد له بل هیواد سره جګړه وکړي دا ازادۍ غوښتونکي کشمیریان د هندوستان په اړه دا نظر لري چې هند په اصل کې کشمیر باندې مکمل کنټرول غواړي او د کشمیر خپله خودمختاري هیڅکله نه مني همدارنګه دوی د پاکستان په اړه بیا دا نظر لري چې پاکستان د کشمیریانو لپاره حقیقي ازادي نه غواړي بلکې یوازې په هغه صورت کې د کشمیر ازادي غواړي چې پاکستان سره یوځای شي یعنی پاکستان د کشمیریانو د ازادۍ یا بیلتون غږ په دې خاطر پورته کوي چې کشمیر به بالاخره له پاکستان سره یوځای شي او هغه شعار به په حقیقت بدل شي چې کشمیر بنیگا پاکستان نو له 1940 کال نه تر اوسه پورې پاکستان او هندوستان زرګونه همدا ازادي غوښتونکي کشمیریان نیولي یا یې بندیزونه پرې لګولي دي ځینې پټ په پټه وژلي دي ځینې له کوره راوچت کړي او ورک شوي دي حتی ډیر ځله په کشمیر کې د همدې ازادي غوښتونکو کشمیریانو ډله ییز قبرونه هم پیدا شوي دي یوازې دا نه بلکې هغه خبریالان چې غواړي د همدغو کشمیریانو غږ او نظرونه راپورته کړي د هغوی ژوند هم له خطر سره مخ کیږي نو په ټوله کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په جګړو کې یوازې د کشمیر خلک تر ټولو زیات متاثره شوي دي او مخصوصا هغه خلک چې کشمیر یو خپلواک هیواد جوړول غواړي او د دې جګړو ګټه یوازې د هند او پاکستان دولتونو ته رسېدلې ده چې له امله یې دواړه ملکونه د اټومي وسلو جنګي جهازونو او نورو عصري وسلو خاوندان شوي دي دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه هیله ده چې دې خپرونې به تاسو ته د کشمیر او د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د جګړو په اړه یو څه معلومات درکړي اوسي تر بلې خپرونې د الله په امان